زمانو ختم نبوت سے شہدے دا حضور پاک و صفاتو کی او صفت تے او دا صفت تے چی دا عقیدے سر تعلق تے حضور پاک چی مانے صفتون بے مانے اللہ چی مانے دا اللہ صفات بمانے یو سڑی ویزا اللہ مانم و یوی نمانم دا کافر دے دا اللہ دا وحدانیت صفت بمانے اللہ مانم خورب نمانم خالق نمانم مالک نمانم یو کافر وے دا کافر دے چی اللہ مانے دا اللہ ربوبیت بمانے چی اللہ زمون خالق دے زمون مالک دے زمون رب دے زمون لخکل شکلون راکڑی دے زمون رازق دے مونگ لے جند و مرد دا غلاس کی دے دا بمانے نو چی حضور پاک مانے نو دا حضور پاک کلی صفتون بمانے یو صفت ادا دے چی دے نبی دے بلدا چی دے پا انبیاءو کی بیا دا رسالت دا مرتبے دے رسول دے بلدا بمانے چی دے حادی دے خلق تے ہدایت رسول دے دا بمانے چی دے مبلغ دے یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دا بمانے چے معلم دا امت تعلیم ورکڑے دا بمانے چے پٹولو کے خیری پیغمبر دے داغا پس نبل پیغمبر راغلے دے نشتا او نبراش نو کہ او سڑی ویدہ حضور پاک منم کہ پا مکہ کے پیدا دے او مدینے تے ہجرت کرے او دا قریشو دا بنو ہاشم قوم سر تعلق دے منم و دے نمانم چی دے پیغمبر دے نو دے مسلمان دے کہ کافر جواب را کے او کہ یو سڑیوی نبی منم کو رسول نمانم رسالت نبوت کے خاص درجہ دا مسلمان چو کہ کافر جو او کہ یو سڑیوی نبی و رسول منم امت تے خیر ندی رسول امت تے قرآن ندی رسول دا امت دا دین خدمت ندی کرنے رشتے ہوئے مسلمان دے کہ کافر دے نو کہ یو سڑی ہوئی کہ ندی پیغمبر مانم رسول مانم امت تے دینم رسول دے او اغا خیری پیغمبر ندے اغا نپس ببل پیغمبر امراضی آرانغل دے دا با مسلمانی که کافر نو دا دا عقیده وانا تعلق دے حضور پاک بسر دا خپل و مبارک و صفتونو مانے نو صفت سجو انہو نبیون و انہو رسولون و انہو آخر النبیین و خاتم النبیین والمرسلین دا قرآن شریف تقریبا دا 200 آیتونو نمالومے او پا حدیثو کے پاس 300 حدیث دی دا دی مضمون کہ حضور پاک پٹولو پیغمبرانو کے خیری پیغمبر او دیر پارا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی گوری تحریک چلے نلے تحریک ختم نبوت اس ندے داغا وقت ندے ذکر دا حضور پاک زمانہ کی دو غٹ ظالمانو کی دا پیغمبرین دعوے کریں یو مسیلمہ و مسیلمۃ الکذاب بل اسود عنسیو دا دوام او دی سر دا پیغمبر علیہ السلام خبری بشوی دا مسیلمہ جراغ مدینه شریفیتا زان سر ڈل آرام استا او دا دیر کبرن مدینه ترادر ننشو بار دیرشو حضور پاک والا باروان او دا رسول اللہ مبارک سر ثابت ابن قیس ابن شماس صحابیو رضی اللہ عنہ وی سوے گور دا آگا خبری تو گو وی زمان 3 خبری دی خو پٹولو کے خیری دا تا یو خبر کم دارا سرو منوی سو ویستانا پس باچه مانا راکے دا لیکلو کا استانا پس بز باچه نظر مرگره که گم گورا پتاو لگی دا چی داغا پیغمبری سلوا بادشاہ لوا حضور پاک دیرو خیانو دا کجوری او لخت و سروا او تعداد سکرین
وی ته بادشاہي غواړې وی که دا چوکه غواړې قسم دې که درې درکړم ته خو بادشاهۍ پسې منډه وې ستا مقصد خو جدا دی او وی ته هغه شی یې چې ما ته خدای خوب کې ښوولی دی چې لاس کې مې بنګړي و د سرو زرو نو غمجن شو اگر چې پیغمبر سره په خوب کې بنګړي وي نو دا خوب کې سړی غیر مکلف وي لیکن د پیغمبر شان سره بنګړي د سرو زرو دا مناسب نه دی نو خوب کې راته چوي پوکې یې ورکړه نو ما پوکې یې ورکړه فتوارتا والوتل وی په یو پوکي به ختمېږي او که زما دین ته دې شا کړه لیاخرنک الله خدای به دې هلاک کړي او حضور پاک ته را روان شو ورسره نورې خبرې ونه کړې وی هذا ثابت یجیبک عنی وی دا ثابت به رسره نورې خبرې کوي او خدای به ورګار کړي چا مړ کړه هغه چا مړ کړه چې چا د پیغمبر محبوب تر وجلې چا مړ کړه ماشاءالله د حضور پاک تر سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت حمزه چا وجلې یاد دي له تاریخ کې څوک سید الشهدا حضرت حمزه په وخت کې چا شهید کړو وحشی ابن حرب دا غزده کې کړ بل تاریخ د پیغمبر ندان خبراوي کنه پاکستان چا جوړ کړی دی او د پاکستان د جوړېدو خوب چا لیدلی دی هغه ټولو ته پته ده لیکن د دې نه موږ نه یو خبر هلکه چا حضرت حمزه شهید کړی دی وایه ټول وایه وحشي وایه په احد کې او څنګه یې وجلی دی پوزه وګونه شونډې ته پرې کړې او سترګې یې تېستې وې او سینه یې وله شلولې وه او زړه یې تېرېستې وه جګر اینه یې تېروستې وه او هنده یو ښځه وه هغې وله پیچکونه لګولې او په غاړه کې یې میل کړې و ګډېده به دومره پیغمبر مبارک په چا هم نو خبر څومره چې په خپل تر حضرت حمزه خفه و چې حضور پاک وفرمایل وی زړه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې دا مارغان او دا حیوانات یې غوښې وخوري چې د قیامت په ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما تره غوښې د مارغانو او د دې څاروو ځناورو د خېټو نه راوځي او دې ته جوړ شي غله مې وایي چې ښخ یې نه کړم خو بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي چې حضور پاک خپل تره نه دی ښخ کړی نو ځکه یې ښخوم قسم دی چې رسول الله مبارک پرې دړمنو او چې دا وحشي ابن حرب کله مدینې ته راغی او رسول الله مبارک ته مخامخ شو وی انت وحشي انت وحشي ته وحشي ویام انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی دا آیات شروع زما تر سره تاریخي ظلم شوی دی زما تر سره داسې ظلم شوی دی چې تاریخ کې ټک ټک په سرمن د پاسه پروت و قطرې قطرې انت قتلت حمزه تا وجلی دی اوس دا کې وایي چې او نو بیا دوی راځي وایي چې نه دروغو کې راځي وی قد کان من الامر ما بلغک وی صاحب تا ته چې څه رسېدلي ټیک ته رسېدلي وی ښه ټیک ته الاسلام يهدم ما كان قبله ارسل ماف ارسل ارتماف اسلام و ایمان تیرا غیر سماف وهل تستطيع ان تغيب وجهك عني ما نه مخ پټولی شي تا ته ګورم تر مې را یادېږي وی او د الله رسوله وی زه جهاد ته توره یې واخېسته او نه یو نیزګی به ورسره حربه هغه یې واخېسته اوس څه وایي اوس به راته پته ولګي چې ختم نبوت څومره لوی شی دی اوس به راته پته ولګي چې د ختم نبوت باغي څومره خطرناک مجرم دی څه وایي وحشي وی د دې بدل خلاصوم د پیغمبر محبوب تره مې وجلی دی خطرناکه طریقه مې وجلی دی بدل به خلاصوم بدل به په چا خلاصوم د پیغمبر انتهایی محبوب مې وجلی و چې کافر و چې مسلمان کوم د پیغمبر غټ دشمن به وجلم هغه مسیلمة الکذاب دی هم حقه پې خدای مردار کړو پیغمبر پته ولګېده
کې وې نه غټ دشمن لبدم هغه غری چې د پیغمبر په دې جامه کې دم نه دم نه کوي دا غټ دشمن او اسود عنسی دې جلو کا ماشاءالله یو لوی صحابي دی په یمامه کې ابو مسلم خولانی رضی الله عنه هغه راونی و وې ته محمد ته پیغمبر وې صلی الله علیه وسلم وی داغه نه پس ما منی کنه وی نتا نه منم داغه نه پس بل پیغمبر نشته دی وی اور کې دی چې زه دې خوښی کوم اور یې بل کوم اسود عنسی د مرزا په شان د پیغمبر ادعا یې کړو اور یې بل کوم ابو مسلم خولانی پکې ورویشته چې ورویش اور په ګولې ګلزار شو د ختم نبوت ته محافظ چې څوک د ختم نبوت حفاظت کوي او د ختم نبوت باغی سره سترګې سترګو کې ملاوي چې اور ته واچو اور ګولې ګلزار شو پس سکروټ کو او په اور کې روان دي پوغلې غړتې وته اسود عنسی حیران شو وی ما منې که نه منې که زه دې ومنلم زما پیغمبر ما منې هغه ته ملګرو مشوره وکړئ دا سړی وباسه یعنې قصه دې خرابېږي او خو دا دې خلکو ته پته ولګي دا د سجده دین سره تعلق لري وی زه جلاوطن مې کړی دې وخت کې لا حضور پاک جمدې دی دې راغی مدینې منورې ته یو څو ورځې پاتې وې چې ورته اطلاع راورسېده چې رسول الله مبارک وفات او دې وخت کې خدای دا انسیم د فیروز دهلوي د لاسه بیا مردار چې راغی کډه کوډه ورسره ده او مدینې منورې جومات ته راغی دې وخت کې د حضرت ابوبکر خلافت شروع شوی دی پاتې یو څو ورځې شوي دي جومات کې ستن ته ودرېده او لمونځ کوي کډه کوډه یې کېښوده حضرت عمر راغی چې سلام یې وکړ لکه مسافر یې وی یو وی د کوم ځای نه راغلی وی د یمامې نه راغلی هلکه دغلته یو سړی دی اسود عنسي مونږ واورېدل چې هغه د فیروز دهلوي د لاسه مردار شوی دی وی یو مردار شوی یاره وی مونږ یو خبر اورېدلې ده چې یو سړی یې اور ته غورځولی دی په سکروټ په د پاسه او هغه خدای پاک ګولې ګلزار اور ګرځولی دی او څه ورته نه دي ویلي دا رښتیا دي او په ده سره کړې دا لوبه وی یو رښتیا دي وی تا هغه سړي لیدی دی وی یو وی ستا د قسمې چې تا لیدی دی وی صاحب زما د قسمې چې ما لیدی دی او ستا مخکې ولاړ دی ما لیدی دی او زما د قسمې چې ستا مخکې ولاړ دی حضرت عمر صاحب وکتل وی لکه ته څه نومې دی د هغه سړي نوم څه دی نوم یې راته واخله شابه وی عبدالله ابن صوف نه مړه وی ما خو اورېدل کې ابو مسلم خولاني ورته وایي وی زه ابو مسلم خولاني مخکې دې ولاړه پاسېد حضرت عمر وی راپاسه بچې او ورته غاړه ورته په تندي ښکل کړه او حضرت ابوبکر صدیق ته یې بوته وی ابوبکر راشه یو سړی درته ښیم وی هغه سړی درته ښیم چې د پیغمبر مبارک د غټ دشمن د اسود عنسی په لاس اور ته غورځولی شوی دی او د ابراهیم علیه السلام یاد په خدای تازه کړی دی د ختم نبوت په برکت په خدای د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی وی دا هغه ابو مسلم خولاني دی عبدالله ابن صوف د حضور پاک په جون کې د مشرکانو سره جنگ شوی دی د یهودیانو سره شوی دی د مختلفو قبیلو سره شوی دی او ټول 269 صحابه شهیدان شوي دي څومره د حضور پاک په جون کې 201 اولیاء او د پیغمبر مبارک په زمانه کې وروسته نه د پیغمبر مبارک زمانه کې د ختم نبوت په جنګونو کې 1200 صحابه کرام شهیدان شوي پته ولګېده چې څونه اهمه خبره الحمدلله من ټول د رسول الله مبارک د دې صفت علم بردار ان شاء الله ختم نبوت صفت دا به په جون کې په ایمان ساتو دا عقیده به ځان سره قبر ته وړو او په دې عقیده به د محمد مصطفی مخې ته ودرېږي ان شاء الله خلک وایي مولیانو څه کړي زه مړه پرېږده دا خبره ملا څه کړي دا خو هغه سړی وایي چې د انور به موږ له سره کړی د سپوږمۍ موږ له څه کړی دی د ځمکې موږ له څه کړی دی دا وړې خبرې دي د ټسټ یې منع کړي مولا
او ماله چې د پیغمبر پټکی او شمله ګټلې ده